کرومایټ د افغانستان پټه خزانه د ځان بسیاینې او پرمختګ پیل. په غرنیو سیمو او د افغانستان په حاصلخیزه خاوره کې یو پټه خزانه پرته ده چې اوس یې راز بربنډ کېږي. په داسې حال کې چې دا خاوره له بې شمېره ننګونو سره مخ ده، د طالبانو سرپرست حکومت د ځان بسیاینې او پراختیا په لارې کې یو مهم ګام پورته کړی دی. د کرومایټو په رسمي ډول استخراج پیل شو. دا حیاتي فلز نه یوازې د فولادو صنعت لپاره یو مهمه برخه ده، بلکې د افغانستان اقتصاد ته د بې شمېره کاري فرصتونو او روښانه راتلونکي زیری هم ورکوي. د دې ملي شتمنۍ د لوټلو او قاچاق دوره پای ته ورسېده او اوس کرومایټ په قانوني او د افغانستان خلکو ته د خدمت په موخه له ځمکې څخه ایستل کېږي. افغانستان له وروستیو اقتصادي پرمختګونو څخه د خبرتیا او د دې پرمختیایي لارې برخه کېدو لپاره مهرباني وکړئ د اوروج څېړنیزې او نشراتي ادارې چینل سبسکرایب کړئ او له موږ سره اوسئ. په پروان کې د اسلامي امارت سیمه ییز چارواکو په ویاړ اعلان کړی چې دغه ولایت د سیاګرد پخواني کوه صافي ولسوالۍ له تاتارای کان څخه د کرومایټو استخراج او پروسس کار پیل شوی دی. کرومایټ چې د اوسپنې په پیاوړتیا او د فولادو په تولید کې مرکزي رول لري، پخوا د قاچاق وړونکو اصلي هدف و، خو په نوي مدیریت سره به دا کانونه په قانوني ډول استخراج شي. د دغه کان د استخراج او پروسس تړون له خصوصي شرکت طیب زابوري سره لاسلیک شوی دی. د دغه شرکت رئیس عبدالوکیل نوروزي د عملیاتو پر سم ترسره کولو او د سیمې خلکو او ځوانانو ته د کاري فرصتونو په رامنځته کولو ټینګار وکړ. په پروان کې د اسلامي امارت د کانونو او پټرولیم ادارې رئیس مولوي عبدالقدوس نعماني هم د دغه شرکت لخوا د 550 میلیونه افغانیو پانګونې خبر ورکړ. د دې پانګونې یو برخه د ټولنیزو خدماتو لپاره 85 میلیونه افغانۍ، د روغتیا لپاره 14 میلیونه افغانۍ او د چاپیریال ساتنې لپاره 15 میلیونه افغانۍ شامل دي. په پروان کې له 41 قیمتي ډبرو کانونو څخه 10 کانونه سرویسي او د 4 کانونو د استخراج کار پیل شوی دی. دا ګام نه یوازې اقتصادي ګټې لري، بلکې د مالي ټولنو پراختیا او چاپیریال ساتنې ته هم ژمنتیا ښیي. خوست د خوست ولایت په سازه میدان ولسوالۍ کې د کرومایټو 11,000 ټنه زیرمه په ګوته شوې ده. تمه کېږي چې دا کان په راتلونکو 5 کلونو کې 18 میلیونه او 15,000 افغاني عاید ولري او نوي کاري فرصتونه رامنځته کړي. پکتیا د پکتیا ولایت په ګیان ولسوالۍ کې د کرومایټو کان استخراج پیلولو سره 50 کسانو ته کاري زمینه برابره شوې ده. پیش بیني کېږي چې په راتلونکو 5 کلونو کې 90,000 ټنه کرومایټ له دې کان څخه استخراج شي چې 1 میلیارډ او 915 میلیونه افغانۍ څخه ډیرې به د مالیې وزارت خزانې ته وسپارل شي. په لوګر کې هم د محمداغي ولسوالۍ کې د یو خصوصي شرکت لخوا په 1 کیلومتر مربع سیمه کې د کرومایټو د یو لوی کان استخراج کار پیل شوی. دا کان د 180,000 ټنه کرومایټو زیرمه لري او استخراج د 15 کلونو لپاره پلان شوی دی. د هیواد صنعتي کېدو لپاره د دې زیرمو ساتنه او سم مدیریت خورا مهم دی. د اوروج څېړنیزې او خپرندویې ادارې چینل سبسکرایب کولو سره د دې پرمختګونو له ټولو اړخونو خبر شئ. د کرومایټو ډبرې د افغانستان په مرکزي او سویل ختیځو سیمو لکه میدان، وردګ، خوست، لوګر، پکتیا او پروان کې په پراخه کچه موندل کېږي. دا معدني مواد چې په اوسط ډول 15 سلنه کروم او 8 سلنه اوسپنه لري، له شمال څخه تر سویل پورې په یو پراخه سیمه کې خپاره شوي دي. د افغانستان پیچلې ځمکپوهنه چې د ټکټونیکي تختو په اتصال کې دغه هیواد د موقعیت له امله د هغې معدني بډایتوب ته وده ورکړې ده. له دې چې د دې جامع تحلیل پورې له موږ سره وای له زړه مننه کوو. ستاسو ملاتړ زموږ لپاره خورا ارزښتناک دی. مهرباني وکړئ د تازه خبرونو او دقیقو تحلیلونو ترلاسه کولو لپاره د اوروج خپرندویې او څېړنیزې ادارې چینل سبسکرایب کړئ او خپل نظریات او پوښتنې له موږ سره شریک کړئ. په راتلونکو ویډیوګانو کې به مو په تمه وو.